له ټولو نه مخکې سلامونه او احترامات تاسو ټولو ورونو خویندو ته وړاندې کوم. نن ورځ موږ راځو ورډ پاډ ته او د ورډ پاډ په هکله موږ پخوا خبرې کړې وې. ورډ پاډ بټن مو تقریبا ختم کړی و، خو یو ځای چې ریسنټ ډاکومنټس ورته وایي دغه ځای مو پرېښودلی و. ریسنټ ډاکومنټس د دې لپاره استعمالیږي هغه اسناد، هغه ډاکومنټ چې موږ او تاسو اوس خلاص کړي دي، کار مو پکې کړی دی، کمپیوټر کې موجود دي. تقریبا تر 10 پورې دلته نومونه ظاهریږي، تر 10 پورې دلته لیست کیږي. تاسو کولی شئ چې تر 10 پورې دغه ځای کې فایلونه لیست شي د بیا استعمال لپاره. مثلا موږ د اوپن نه خلاصیږو چې اوپن ته لاړ شه، خپل کمپیوټر کې ولټوه فایل چیرته دی. هغه فایلونه چې اوس مو خلاص کړي دي، جوړ کړي مو دي، دلته د 10 تر 9 پورې دلته نومونه ظاهریږي. لکه احمد، ګوري چې په دې کې څه شی موجود دي. احمد به اوپن کړ، دلته موږ ته خلاصیږي چې په دې کې دغه شی موجود دی. مثلا که چیرته موږ تاسو دغه فایل نوی کوو، نیو په دې کې زه بل شی لیکم، یو بل شی په دې کې لیکو، Kamal is my friend. That is from host. غواړو دغه فایل سیو کړو، کنټرول اس یا ورډ پاډ بټن کې سیو باندې کلیک، او یا په دې کویک اکسس ټول بار کې په دې سیو کمانډ باندې کلیک کوو. چیرته سیو کوي؟ مثلا په ډیسکټاپ باندې سیو کوو، څه نوم ورکوي، یو نوم ورته انتخاب کوي. د کمال په نوم سره مو سیو هم کړ، سیو باندې کلیک کوو. هر کله مو چې سیو کړ فایل بیرته نه وکوو، یا د پروګرام څخه خارجېږو، سیو بیرته نیو. هر کله مو چې نیو کړ، ګورئ دلته چې لیست کې دویم نوم هم اضافه شوی دی. په یاد ولرئ هغه فایل چې وروسته مو خلاص کړ، اوپن مو کړ، نوم یې په لیست کې اولنی راځي، او لاندې څومره چې اضافه کیږي نومونه په لیست کې دلته راځي، خو اخرنی فایل د نومونه چې اضافه شي بیرته د دې لیست څخه ایسته کیږي، پټیږي په دغه لیست کې، د په ځای بل نوم ښکاره کیږي. ښه، په دې هم انشاءالله پوه شولی. ښه، نن ورځ د زموږ او تاسو درس چې شی دی هوم ټاب دی. په مینو ټاب کې کوم؟ هوم ټاب، ویو ټاب او هوم ټاب. مثلا په وینډوز ایکس پی کې مینوګانې موجودې وي چې هغه به د لیست په شکل کې موږ ته لاندې خلاص دي، خو دلته مینوګانو نه صرف نظر شوی دی. مینوګانې په څه بدل شوي دي؟ په دغه ټابس بدلې شوي دي. هر کله مو چې په یو ټاب باندې کلیک وکړ، د هغې لاندې ریبن درته خلاص شي. د هغې لیکې ته څه وایي؟ ریبن وایي. ریبن معنا پټې شکل لري. د ټول هوم مینو مربوط ټول کمانډونه په دغه ریبن کې ځای په ځای کړي دي. تاسو کولی شئ چې په اسانۍ سره د دې ځای نه ګټه پورته کړئ. ښه، مثلا موږ او تاسو پخوا هم خبرې کړې وې د فنډ لیکنې ته موږ تاسو سټایل ورکوو، رنګ ورکوو، سایز ورکوو، نمونه یې بدلوو. کولی شئ د فنډ ګروپ څخه استفاده وکړو. مثلا اول زه غواړم چې یوه لیکنه وکړم، وی سټډي کمپیوټر program in host setting. ښه، غواړو دې لیکنې ته سټایل بدل کو، فنټ بدل کو، او سایز یې کم یا غټ کو، رنګ بدل کو. کولی شو لیکنه اول سلیکټ، دلته د لیکنې مختلف فنټونه دي، فانټ فامیلی، چینج د فانټ فامیلی. کولی شئ چې له دې ځای څخه د خپلې خوښې فنډ ورته انتخاب کړئ. ګورئ هلته نمونه یې درته ښایي څنګه. ښه، مونږ کولی شو چې له دې ځای څخه د فنډ نمونه ورته انتخاب کړو. د هغې نه وروسته سایز، اندازه د سایز ورته انتخابو. تر 2 او 1 پورې کړلی شئ چې تاسو اندازه ورکړئ. ګورئ هلته پریویو کې درته ښایي. مثلا موږ څومره خوښ کړ؟ 4 شپېتې په اندازه. او که چیرته وغواړو دغه سایز له دې ځای څخه اضافه کړو، ګرو فنټ، انکریز د فنټ سایز، په دې ځای باندې کلیک کوو. د 2 پیټي په اندازه زموږ لیکنه غټیږي. کلیک کوئ، غټیږي. بیرته شرینک فنټ، ریډیوس د فنټ سایز، د فنټ سایز کموي. کلیک پرې کوئ، د 2 په اندازه کمیږي. انشاءالله په دې هم پوه شوئ. که غواړو دغه لیکنه موږ او تاسو ډبله کړو، بلډ لیکنه ډبله شوه،
بیرته عادي حالت ته کوو ډبل او عادي حالت غواړو د لیکنه په څنګو کو ایټالیک په څنګو د شي لیکنه او بیرته عادي حالت کې وروړی ماوس پوینټر لاندې معلومات درکوي change to an italic font bold change to a heavier font underline لاندې یوه کرښه ورکوو underline شو غواړو بیرته ترې لرې کوو کلیک ور باندې بیا کوو غواړو دې په منځ کې یوه لیکه تېره کوو straight through یوه لیکه په منځ کې تېره شوه او بله خبره سبسکریپ او سوپرسکریپ دا څه کار کوي مثلا موږ او تاسو غواړو چې یو عدد ولیکو هغه عدد د قاعدې په شکل کې موږ تاسو ولیکو لاس په قاعده دی لاسو مثلا دغه ځای کې قوس کې لس لیکو سل په قاعده دی لسو مساوي کېږي دی لسو سره فرض کوي غواړو دغه لس عدد د عادي حالت نه لږ لاندې کو لاندې د سلو قاعدې شکل کې کو نو څه کوو څه ورته وایو Subscript. Draw the text smaller and lower than regular text. دا معنا د عادي لیکنې نه لاندې راکوزوي او هم یې سایز کموي کلیک پرې وکړئ ګورئ چې قاعدې په شکل کې شول او که دغسې وغواړو یوه لیکنه د عادي موقعیت نه پاس کو د مربع په شکل کې ولیکو مثلا سل کیلومتره مربع مساوي کېږي د څو سره دغه دوه مونږ غواړو د مرابع په شکل کې توان په شکل کې کو نو څه کولی شو سوپرسکریپټ نه استفاده کوو کلیک پرې کوو بیا عادي موقعیت نه پاس هم شو سایز هم وړیکی شو انشاءالله په دې هم پوه شولی د دې نه وروسته چې شی ده ټیکسټ هایلایټ کالر دا معنا که چېرته مونږ تاسو غواړو په یوه مشخص ځای کې یوه لیکنه په نښه کو نو څنګه کولی شو د دې فانټ سایز بدلوم سټایل بدلوو بیرته عادي حالت ته عادي حالت چې د ایریل شکل ته بدل کړ اوس غواړو دا ډبل کو غواړو په دې لیکنه کې یوه ساحه په نښه کو اکثره محصلین په خپلو چپټرونو کې په خپلو لیکنو کې یو مشخص ځای په نښه کوي چې هغه ځای ډېر مهم وي هغه موضوع ډېره مهمه وي هغه عنوان په نښه کوي مثلا موږ غواړو په دې لیکنه کې یو خاص ځای په نښه کو نو څنګه کولی شو لکه خاصه موضوع کې یو خاص موضوع په نښه کوو یو خاصه لیکنه په نښه کوو مهمه لیکنه په نښه کوو اوله به لیکنه سلیکټ کوي مثلا موږ غواړو دغه لیکنه په نښه کوو هایلایټ راځو دلته ورته هایلایټ کالر کې رنګ انتخابوو په دې ځای باندې کلیک کوو کوم رنګ کې درته په نښه کېږي کوم رنګ چې خوند راکوي د خپلې خوښې رنګ به ورته انتخاب کوي مثلا موږ غواړو په دې رنګ سره یې په نښه کړي د لیکنه په نښه کړله هایلایټ یې کړله او که وغواړو بیرته عادي حالت ته کوو همغه لیکنه سلیکټ د هغې نه وروسته په دې ویکټور شکل باندې کلیک کول نو کالر انتخاب بیرته عادي حالت ته کېږي انشاءالله په دې هم پوه شولی که چېرته وغواړو دغې لیکنې ته یو خاص رنګ ورکړو په دې ځای باندې کلیک کوو ټیکسټ کالر موږ او تاسو یو رنګ ورته انتخابوو په دې رنګونو کې د خپلې خوښې یو رنګ انتخاب یې نه وروسته په کلیک کول او که وغواړو په دې رنګونو کې زموږ د خوښې رنګ نه وي چېرته ځو مور کالرز ته راځو په هغې کې دلته یو د خپلې خوښې رنګ انتخابوو که دې ځای کې هم موجود نه وي په خپله یو رنګ جوړوو ډیفاین کاسټم کالرز کوم رنګ نه استفاده کوئ کوم رقم شکل کوم شکل رنګ جوړول غواړئ همغه رنګ به څنګه کوئ جوړ کړئ نه وروسته اډ ټو کاسټم کالر اوکې ګورئ چې همغه رنګ زموږ په لیکنه باندې تطبیق شو فانټ ګروپ خلاص شولو اوس راځو پاراګراف ته پاراګراف ګروپ په دې کې موږ څه شی کولی شو مثلا که وغواړو موږ تاسو د خپلې خوښې پاراګراف جوړ کړو د کوم طرف نه شروع وي لیکنه د منځ نه وي د چپ طرف نه وي ښي طرف نه وي جسټیفای شکل کې وي یا موږ غواړو د لاینونو ترمنځ فاصله اضافه کړو یا یې کمه کړو یا موږ غواړو چې د هر لاین دپاره د هر پاراګراف دپاره یو نمبر ورکړو بالټس ورکړو نو کولی شو د پاراګراف ګروپ نه چې دغه دی د دې ګروپ ځینې استفاده وکړو هوم ټاپ کې چې استفاده کوو پاراګراف ګروپ مثلا راځو دلته یوه لیکنه کوو اوس دلته دغه وینډو باندې چې ګورئ دغه رولر دې ځای باندې ښکاره کېږي دغه ځای نه تر دغه ځای پورې زموږ د پیج سیټ اپ ساحه ده
په دې ځای کې زموږ لیکنه کیږي او چپ کیږي که غواړو د دې په داخل کې اضافي فاصله ورکو نو څنګه کولی شو مثلا اول خو موږ او تاسو راځو فنډ مثلا برابر کړ سایز مو ورکړ څومره اندازه 60 اندازه کې رنګ مو غوره کړ د دې ځای نه دغسې شین رنګ ښه we study English in Haryana Central that is located in the coast city. اوس غواړو چې د دې پاراګراف فاصله لږه په پیچ سټاپ کې دننه اضافه کړو نو راځو پاراګراف ګروپ ته دغه ځای کې څه کوو انکریز انډینټ معنا فاصله اضافه کړه ګورئ چې فاصله اضافه کیږي د پیچ سټاپ په داخل کې بیرته کمول غواړو ډیکریز انډینټ بیرته کمیږي انشاءالله په دې خو پوه شولئ که چیرته وغواړو موږ او تاسو په یوه موضوع کې دننه نوره فرعي موضوعګانې ولرو نو څه کولی شو مثلا Afghanistan has 34 provinces. That is follow. اول دویم دریم څلورم څه کولی شو بالټس نه ګټه اخلو سټارټ ا لیست دغه لیست نه ګټه اخلو په دې لیست کې په دې بالټس کې کوم یو شی انتخابو نه معنا کوم بالټس کوم لیست نشته د دغه اشکالو نه استفاده کوو دغه واخله یا یو دوه درې واخله مثلا کابل انټر د هر انټر سره بالټس اضافه کیږي هر پاراګراف سره مثلا لوګار او ګاردیز او خوست که غواړو د بالټس نه خارج شو ډبل انټر وهو نو د بالټس ځنې خارجېدلی شو او یا په دې ځای باندې بیرته کلیک کوو فعال غیر فعال وغواړو دې ځای نه وروسته بل بالټس ویل کړو مثلا راځو چیرته دلته وایو چې خوست province has 12 district کومه ده دلته څه شی ورکوو نه لیست ورته انتخابو کوم یو شکل کې ای بی سی شکل کې غاټ ای بی سی شکل کې یا رومن نمرل لاور کیس کې یعنی کوچنی رومي اعداد شکل کې یا لوی رومي اعداد کوم یو مثلا صابری باک علی شیر تانی او داسې نور ډبل انټر بالټس نه خارجېږو که وغواړو تیار جوړ شوی لیست په بل فارمیټ باندې تبدیل کړو لیست انتخاب د هغې نه وروسته لیست باندې کلیک کول ای بی سی ته بدل کا غاټ ای بی سی ته بدل کا یو دوه درې ته بدل کا دې ته بدل کا او تاسو کولی شئ په دې شکل یو جوړ بالټس هم تبدیل کړئ یو جوړ لیست هم بدل کړئ دې نه وروسته موږ او تاسو راځو چې لیکنه ده د لیکنې په منځ کې د فاصله کمه او یا زیاته وي مثلا دلته موږ او تاسو کومه لیکنه کړې ده we always study computer programs in this course, but we study MS Word 2011 now. دغه یو پاراګراف شو که چیرته د انګلیسي املا او انشا غلطه وي زه له تاسو څخه بخښنه غواړم مثلا موږ غواړو دې پاراګراف لیکنو ترمنځ فاصله کمه او یا زیاته کو چیرته ځو راځو لاین سپیسینګ ته عادي حالت کې څومره ده 1.15 پیټي کموي
او فاصله کمیږي. ګورئ زیاتوي زیاتیږي فاصله د پاراګراف ترمنځ نو را هم زیاتیږي او یا دومره د زیاته شي بیرته یادي حالت ته کوو. په دې ان شاء الله پوه شئ. دغه لاندې add 10 pt space after paragraphs د دوو پاراګرافونو ترمنځ فاصله د لاس پیټي په اندازه څنګه کا اضافه کا. لکه دلته چې ګورئ د هر انټر سره یو پاراګراف اضافه کیږي. دغه نوې پاراګراف دی. ګورئ د دې د لیکي ترمنځ دلته فاصله چې ښکاره کیږي فاصله د دې په نسبت اضافه ده. موږ غواړو چې دا فاصله لرې کو نو راځو دلته لرې که فاصله کمه نشوه بیرته انتخابو 10 pt انتخاب فاصله د دوو پاراګرافونو ترمنځ ورکه. انشاءالله به دې هم پوه شولئ. ښه دلته راغلو غواړو دغه پاراګراف ډایرکشن بدل کو چې لیکنه د کوم طرف نه شروع وي. اوس فلحال کوم طرف نه ده؟ لیفت چپ طرف نه منځ نه ده شروع شي. لیکنه منځ ته شوه. ګورئ دلته لیکه منځ ته شوله او که دلته راشو موږ او تاسو انټر ووهو لیکنه به د منځنۍ شروع وي. غواړو لیکنه د ښي طرف نه وي. لیکنه به د ښي طرف نه وي. ښي طرف نه شوله که نه؟ ګورئ او که غواړو لیکنې لاینونه فاصله مساوي کړو د ښي طرف نه دی یا د چپ طرف نه خو جاسټیفای دی لیکنه به منظمه وي. لیکي به یې منظمې وي. ګورئ دلته لیک په منځ کې فاصله ده فرق ده. موږ غواړو چې لیکنه منظمه شي. انتخاب لیکنه منظم شکل کې لاینونو اندازه مساوي شکل کې کیږي لکه څنګه چې تاسو دلته ګورئ. ګورئ رایټ لیکنه لږه فرق لري دلته ګورئ او که جسټیفای انتخاب شي لیکنه منظم کیږي. ان شاء الله به دې هم پوه شولئ. راغلو پاراګراف ته. که وغواړو پاراګراف موږ تاسو په خپله خوښه جوړ کړو نو کولی شو. فاصله ورکوو د پیج سټاپ په داخل کې څومره فاصله ده ولې دغه د پیج سټاپ داخل دی. څومره د چپ طرف نه فاصله ورکوو 0.5 انچه نیمه انچه فاصله ده ولري. ښي طرف نه څومره ورکوو 0.5 انچه او فرست لاین اول لاین د لږ داخل ته وي. دغه ځای نه د شروع شي څومره فاصله ورکوو 1 انچه. سپیسینګ د لاینونو ترمنځ د فاصله څومره وي 1.15 لکه پخوا مو جوړ 1.5 1.50 فاصله ده هم لږه اضافه شي. add 10 pt space after paragraphs دا معنا چې د دوو پاراګرافونو ترمنځ د فاصله د لاس پیټي په اندازه ور اضافه کی او که اضافه دی نه کی اضافه دی کی. دلته مو هم وویل همدغه کار کوي. د دې ځای نه مو وویل جسټیفای دی وي چپ طرف نه د لیکنه شروع وي ښي طرف نه دی وي او که د منځ نه دی که جسټیفای شکل کې دی وي. نه وروسته راځو ورته وایو چې اوکې. ګورئ پیج سټاپ په داخل کې مونږ تاسو پاراګراف داخل طرف ته شو. اول لاین له دغه ځای نه څنګه شروع شو. که انټر ووهو بیا به هم اول لاین له دغه ځای نه شروع کیږي. ګورئ دلته انټر لاین به هغه ځای نه شروع کیږي. په دې هم انشاءالله پوه شولئ. راغلو پاراګراف ته ټابس پاتې شو. ټابس څه کار کوي؟ مثلا که چیرته وغواړو موږ او تاسو یو منظم لیست ولرو. سلیکټ آل کنټرول A په کیبورډ کې ډیلیټ. غواړو یو منظم لیست جوړو. سایز د لیکنې لږ اضافه کوو او رنګ هم همدغه لیکو چې نیم دلته نیم سپیس فاصله دی دوو په اندازه دلته لیکو سپیس وهم. جواب وظیفه 4 په اندازه څه کوو 5 په اندازه سالري معاش انټر ووهو. که چیرته زه داسې منظمه لیکنه غواړم نو څنګه مونږ کولی شو چې دغسې لیکنه موږ او تاسو برابره کړو چې د نیم لاندې منظم شکل کې نومونه راشي جاب لاندې وظایف راشي او د سالري معاش راشي. نو موږ څه کوو ټابز نه ګټه اخلو چې د ټاب بټن په مرسته موږ بیا مشخص ځای ته ټوپ ووهو. ټابز ته راغلو. ټاب سټاپ پوزیشن د سټاپ موقعیت ورته تعینوو. کوم ځای پورې د ټوپ وهي د دوو په اندازه نه دوه ورته لیکو دلته دوه لیکو سیټ. بیا د کوم ځای ته ټوپ وهي بیا ورته لیکو چې 5 پورې د ټوپ وهي سیټ. نه وروسته اوکې موقعیت منظم شو. دلته رولر کې ګورئ لیکو چې احمد سپیس نه خلاص یو. کیبورډ کې ټاب لیکل ټي ای بي په لیکلي او ټیپ بټن نه زور کوو. ټاب ټوپ وهه
دغه ځای ته جاب ته منظم به ټوپ ووهي واضح فایل ډرایور ټاپ بیا وهو او معاش یې څومره ده 3000 10,000 بیا انټر وهو اسد ټاپ وهو ډاکټر ټاپ وهو او 40,000 انټر اسلم ټاپ وهو ټیچر ټاپ وهو 10,000 او دغسې قدیر الله ټاپ وهو سټوډنټ ټاپ وهو معاش نه لري په دې شکل ستاسو لیکن هم منظم کیږي ستاسو وخت هم نه ضایع کیږي که غواړو دغه ټاپ بیرته غیر فعاله کړو راځو چیرته ټابز چیرته راځو پاراګراف مارک باندې کلیک کوو ټابز کمانډ باندې کلیک کوو د هغې نه وروسته مثلا دا صفحه کوو یا تغییر پکې راولو کلیر دغه یو صفحه که یا بیرته ورته وایي چې کلیر آل ټول ټاب صفحه که بیرته به صفحه شول او که نه که وغواړو بیرته بیا موږ ته څه مشخص کړو دغه رولر کې په همغه مشخص ځای باندې کلیک کوو دغه ځای باندې ټاب برابر که او بل په دغه ځای باندې ټاب برابر که مثلا بل دغه ځای نه برابر مثلا اسد ټاب وهو همغه ځای ته ځي وظیفه ډرایور ټاب وهو پوسټ ټاب وهو او بیرته دمره همغه اندازه نه موږ ته څنګه شو ټاب برابر شولو لکه دلته چې ګورئ بیرته لرې کول غواړئ د دې ځای نه هم کلیک وکئ بیرته ښکته راکاش کئ لاندې راکش کئ ټاب له منځه ځي له دغه ځای نه هم کولی شئ او پاراګراف کې د ټاب کمانډ نه هم دغه کار سرته رسولی شئ انشاءالله په دې به هم پوه شوي وئ د دې نه وروسته که چیرته وغواړو موږ او تاسو د ورډ پاډ فایل ته یو تصویر راوړو نو راوړلی شو څنګه پیکچر په دې ځای باندې کلیک کوو پیکچر څنګه پیکچر راوړه پیکچر کوم پیکچر ستاسو سره تصویرونه چیرته دي یو تصویر به انتخاب کوئ موقع چې کوم ځای وي مثلا زه دلته تصویرونه لرم کوم تصویرونه دغه تصویرونه موږ غواړو چې له دې څخه یو تصویر راوړو فرض کوو چې دغه تصویر زما خوښ دی دغه تصویر مې راوړ تصویر راځي هر کله مو چې تصویر راوړو تاسو کولی شئ له دې کنجون نه سیز وړوکی او یا غاټ هم کوي خو فرض کوئ چې موږ دغه تصویر لرو تصویر به کوم اندازه نه غټوئ چې څومره ستاسو پیج وي پیج سیټ اپ کې چې څومره تاسو ورته مشخص کړي وي انشاءالله په دې هم پوه شولی که وغواړو دغه تصویر په بل تصویر بدل کړو چینج پیکچر پیکچر هم راوړو یو ځلې له دې لارې insert picture from a file غواړو بل تصویر د دې په ځای موږ تاسو بدل کړو څنګه کولی چینج پیکچر کوم یو تصویر دغه تصویر غواړو یا بل تصویر تاسو کولی شئ په دې شکل کې بل تصویر هم ورته بدل کوي ورته خوښي کوي بل تصویر مو د هغې تصویر په ځای څنګه کړ تبدیل کړ په دې هم انشاءالله پوه شولی ښه که چیرته وغواړو مثلا که وغواړو تصویر کې مو کوم تغییر راولو سایز یې وړوکی او یا غاټ کو له دې کنجونو څخه کولی شو چې وړوکی او یا غاټ کو او یا هم ریسایز پیکچر ته راځو په دې ځای باندې کلیک کوو او دلته ګورئ چې په افقي او عمودي ډول ورته اندازه مشخصه کوو که پاس طرف ویو زیاتیږي ګورئ او که چیرته لاندې طرف کمویو نه کمیږي لاک اسپیکټ ریشیو چیک باکس که فعال وي دواړه طرفونه اندازه په یوه اندازه کمیږي او یا هم کمیږي لکه تاسو چې ګورئ او که دغه چیک باکس چیرته ګورئ که چیرته غیر فعالي نو کولی شي یو طرف کم او یا هم زیات کو ګورئ دلته اوکې کوي یو طرف مو اندازه ورته کمه او یا هم زیاته کړله ښه دا و
recess picture. بیرته راغلو دغه تصویر چې د یو مشخص فایل نه موږ او تاسو دلته ورډ پاډ پروګرام ته داخل کړ د ورډ پاډ فایل ته مو داخل کړ. ښه که چیرته وغواړو موږ او تاسو د پین پروګرام نه استفاده کوو د هغه کې یو شکل جوړوو دلته یې راو انسرټ پین ډراینګ کنټرول ډي شټ کړ دلته ګورئ کنټرول ډي یا دې ځای باندې کلیک او یا هم کنټرول جمع ډي په کیبورډ کې پریس. اوس دغه ساحه کې تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې یو څه شی ډرا کوي رسم یې کوي. کوم شی؟ مثلا دغه شی موږ غواړو چې دې ته یو رنګ هم ورکو لکه دغه رنګ د دې نه یو بل شی هم رسموو. کوم شی مو رسم کړ؟ دغه شی مو رسم کړ خو رنګ یې بدلوو. هر کله مو چې رسم کړ کړله شو چې دې ته یو رنګ هم ورکو او کوم رنګ دغسې رنګ مو انتخاب کړ په دې کې دننه داخل کې اچوو. دې نه وروسته دغه پروګرام څخه خارجي کو کلوز کوئ نو هغه شکل به هغه ځای ته تللی وي. انشاءالله به دې هم پوه شولئ او داسې به او که چیرته وغواړو بیرته په دې کې څه تغییر راوستل غواړو ډبل کلیک پرې کوو بیرته همغه پروګرام کې موږ دپاره خلاصیږي. څه کوو؟ رنګ یې تغییروو. کوم رنګ؟ دغه رنګ. کوم یو رنګ ورکوو؟ دغسې شیډ رنګ ورکوو او داسې نور. انشاءالله به دې پروګرام پخوا کار کړی دی پې پوه شوي دی. بیرته کلوز. ښه دا دې په دې او که چیرته وغواړو موږ او تاسو د خپل سیستم وخت او تاریخ ډیټ ان ټایم دلته داخل کو کولی شو خو مخکې به ستاسو کمپیوټر کې تاریخ او وخت منظم وي برابر به وي. انسرټ ډیټ ان ټایم کلیک په دې ځای باندې وکړئ. دې نه وروسته اویلیبل فارمیټس په کوم شکل کې تاسو غواړئ تاریخ او یا ټایم انسرټ کړئ یا دواړه انسرټ کړئ. په دې شکل کې زه غواړم فقط تاریخ موږ دپاره انسرټ شو دلته ګورئ او که داسې نه وي په دې فارمیټ کې موږ تاسو انسرټ کولی شو او غواړو ټایم انسرټ کو په دې شکل کې ټایم انسرټ کولی شو او داسې نور. په دې هم انشاءالله پوه شوئ. ښه موږ غواړو چې د ابجیکټ له لارې هم مختلف کارونه سرته ورسوو. یا ته یو جوړ فایل راوړو تیار جوړ شو فایل په بل پروګرام کې او یا هم دغسې لیکنه چې موږ او تاسو یې ورډ پاډ پروګرام کې نشو سرته رسولی د بل پروګرام په مرسته د ابجیکټ له لارې کولی شو دلته هغه کار ترسره کړو. محاسبه وکړو چارټ راوړو اکویشن معادله راوړو بل شی انسرټ ابجیکټ په دې ځای باندې کلیک کوو. کریټ نیو یو نوی ابجیکټ جوړوو. مثلا دغه لیست کې کوم شی تاسو نوي جوړول غواړئ دغه لیست کې به ورته مشخص کړئ. موږ غواړو چې څه وکړو یوه معادلې شکل دلته ولیکو مایکروسافټ اکویشن. اوکې مایکروسافټ اکویشن موږ ته معادلې وینډو خلاصیږي. تاسو لیکلی شئ چې زیر جذر مکعب یا مربع زیر جذر مربع د 25 مساوي کیږي. زیر جذر مربع د 25 مساوي کیږي د 5 سره انټر وهو او بل زیر جذر مکعب دلته انتخابوو د 29 مکعب جذر اوویشتو مکعب جذر مثلا څو سره کیږي 3 به دلته ولیکو بیرته دلته راځو 2 سره مساوي د 2 سره داسې معادلې موږ ولیکلې کړلی شو هلته انسرټ کړو. وروسته د دې نه خارجي کړو. ګورئ چې دلته معادلې موږ او تاسو انسرټ کړلې. دا معادلې په دې پروګرام کې په عادي شکل لیکل ډېر مشکل دی. انسرټ ابجیکټ غواړو یو بل شی انسرټ کو مثلا غواړو یو ګرافیک چارټ انسرټ کو دلته. اوکې ګرافیک چارټ مې انسرټ کړ. تاسو کولی شئ په دې ځای کې معلومات بدل کړئ. مثلا د کرکټ مسابقه دا بل شی دی بل شی تاسو کولی شئ معلومات ورکړئ چې د چا ټیم د اسد یو اسد ده بل کمال دی او بل هم جمال دی. مثلا دلته یې نمرې وړي دي په انګلیش کې انګلیش 8
پښتو او بل داری او بل میت. څومره نمبرې وړي دي؟ راځو دې وړي په دې کې 20 وړي دي او په دې کې 13 وړي دي، په دې کې 40 او په دې کې هم 50. د بل څومره وړي دي؟ په دې کې مثلا 13 15 او 50 او په دې کې هم 40. دې څومره وړي دي؟ دغه وړي دي 25 13 او 40. دې کې څومره؟ 20. ګورئ دلته چې چارت بدلیږي. دینه کلوز کیږو، دغه کلوز کوو دغه پروګرام. وګورئ دلته اوس چې څومره اندازه کې موږ او تاسو همغه شی سلیکټ و، همغه اندازه جوړ شو. انشاءالله په دې هم څنګه شوي پوه شولی. وګورئ دلته اسد کمال جمال. ښه د دې نه وروسته دغسې نور کارونه هم تاسو په دې اړه سرته رسولی شئ. مختلف کارونه کولی شئ چې د ابجکټ لرې تاسو ترسره کړئ. که چیرته موږ او تاسو وغواړو یو جوړ فایل د بل پروګرام نه دلته راوړو نو کولی شو کریټ فرام فایل ته یو جوړ فایل ده دلته یې راوړو، براوز ته ځو. کوم فایل راوړئ؟ په ډیسکټاپ ده یا بل ځای یا بل ځای. کوم فایل د څه شي فایل ده؟ کوم شي په مورد ستاسو فایل ده؟ یو فایل دلته راوړو موږ او تاسو د هغې ځینې استفاده. مثلا کمال په نوم فایل دی، دلته یې راوړو اوپن. رابطه ده موجوده وي او که نه رابطه ده موجوده وي. ډسپلی از آیکن د هغې لیکنې په ځای د موږ ته آیکن وښیي او که لیکنه معلومات ده وښیي، لیکنه ده وښیي. اوکې کوم شی چې هلته فایل کې موجود وي همغه معلومات دلته راځي. تاسو ګورئ چې دلته فقط دغه لیکنه موجوده ده، موږ ته یې د لینک له لارې راوړله. انشاءالله په دې به هم پوه شوي وئ. که وغواړو په دې کې تغیرات راوړو ډبل کلیک پرې کوو، موږ ته فایل کې جدا خلاصیږي. اوس غواړو د دې ځای نه رنګ بدل کړو. ورډ پروګرام خلاص شو، دغه رنګ مو بدل کړ، سایز مو هم غټ کړ. وروسته د دې څخه خارجي کړو، سیو کوو فایل. هلته به هم تغیرات راغلي وي، سایز به یې هم غټ وي، رنګ به یې هم بدل شوی وي. انشاءالله په دې به هم پوه شوي وئ. ښه دې نه وروسته یو بل فایل راوړو، براوز. کوم ځای ستاسو معلومات چیرته دي؟ مثلا مای ډاکومنټ کې ګورو. مای ډاکومنټس په دې کې څه شی موجود دي؟ کوم فایل راوړئ؟ اسد په نوم فایل د ایکسل فایل ده، اوپن ورته وایو. رابطه ده هم موجوده وي. که هلته تغییر راځي په دې معلوماتو کې به هم تغییر راځي. ګورئ چې هلته څه موجود نه دي، موږ ته د ایکسل چارت دلته داخل کړ. څه موجود نه دي ځکه خالي دی. ښه او که وغواړو موږ او تاسو په دې فایل کې یو خاص لیکنه یو خاص حرف پیدا کو، نو کولی شو چې پیدا یو شنه ګټه اخلو، فایند ځنې ګټه اخلو. فایند څه شی پیدا کا، په خاطر شوي دي نوټ پاډ کې. کوم شی پیدا کا موږ ته؟ جاب موږ ته پیدا کا. فایند پیدا کوي، پیدا یې بل نشته. او موږ ته چې پیدا کا؟ اسد پیدا کا. اسد پیدا کوي. ګورئ چیرته چې اسد وي پیدا کوي، بل نشته. او که وغواړو چې موږ ته چې پیدا کړي، یو عادت پیدا کړي، یو پیدا کړي، چیرته چې وي پیدا یې کړه، بل هغه ده، بل هغه ده، بل هغه ده. چیرته چې یو وي پیدا کوي. او بله خبره که چیرته وغواړو موږ او تاسو یو نوم پیدا کو، خو په کوم شکل کې؟ مثلا دلته لیکلی دی چې book is مثلا Asad has a book and Ali has 2 books. We study English and Ali study also English. واړه په دې لیکنه کې یو څه شی پیدا کو. کنټرول اف یې شارټ کټ دی. شی پیدا کا فایند مجهول ورډ اونلی، یعنی دیوالو غاته شمقیسا کا د حروفو د اعداد مقایسه کا. جمع په حالت کې د پیدا کیو کا، مفرد حالت کې. مثلا غواړو چې بوک پیدا کو،
ته بوک پیدا کا که دا لري کو دا چیک بکس غیر فعال کو دواړه بوک پیدا کوي او که جمع وي او که مفرد وي خو که دغه انتخاب وي دلته ګورئ نو موږ ته کوم بوک پیدا کوي یوازې هغه بوک چې سنګل دی یعنی مفرد دی بوکس نه دی هغه پیدا کا بل نه پیدا کوي او که ورته ووایو چې کوم یو پیدا کا بوکس پیدا کا جمع حالت والا به پیدا کړي چې کوم جمع دي جمله دي دغه پیدا کړ ان شاء الله باندې هم پوه شولې او بل خبره چیرته وغواړو انګلیش پیدا کو انګلیش دواړه انګلیش دلته ګورئ انګلیش کوچنی ای باندې شروع دی انګلیش غټه ای باندې شروع دی کیپټل ای سمال ای دواړه پیدا کوي که چیرته دغه چیک بکس فعال نه وي ماچ کیس څه وظیفه لري ماچ کیس دغه وظیفه لري چې د حروف کیس یې ګوري یعنی غټ او وړو حروفو لمخې موږ ته پیدا کوي هغه انګلیش پیدا کوي چې ای وړه ده یعنی په وړه ای باندې شروع دی لکه دلته چې ګورئ دلته نو هغه پیدا کوي بل نه پیدا کوي او که چیرته ورته ووایو چې غاټه ای باندې شروع وي هغه انګلیش پیدا کا نو بیا بدل ای غاټه ولیکو ماچ کیس به انتخاب کو ورسته دی غاټه ای ولا انګلیش پیدا کوي لکه په پرده باندې چې ښکاره کیږي ان شاء الله په دې به هم پوه شوي وي که چیرته وغواړو یوه لیکنه په بله لیکنه بدله کو یو نوم په بل نوم بدل کو یو لغت په بل لغت بدل کو د ریپلیس کمانډ نه ګټه اخلو شارټکټ چې دی کنټرول جمع اچ ریپلیس مثلا انګلیش پیدا کا فاین واټ څه شی پیدا کی انګلیش پیدا کا ریپلیس وید په شی بدل کا په کمپیوټر بدل کا خو کوم انګلیش پیدا کی دی غاټ ای ولا انګلیش پیدا کی که دواړه پیدا کدا لري کی دواړه انګلیش به پیدا کوي که غاټ ای ولا وی او که کوچنی ای ولا وی موږ ورته وایو چې دی غاټ ای ولا انګلیش پیدا کا فاین پیدا یې کړ نو ورسته ریپلیس بدل شو په کمپیوټر باندې کمپیوټر دم اف ور سره اضافه ده ښه بیرته راځو ریپلیس آل څومره انګلیش چې موجود وي ټول یو ځای پیدا کا او یو ځای په یو ځل بدل کا یو واره بدل کا ټول دلته غواړو چې یو مثال ورکو ډرایور پیدا کا فایند یو خو پیدا شو فایند پیدا شو بل هم ریپلیس آل ټول یو ځای بدل کا په چا باندې په ټیچر باندې بدل کا ریپلیس آل چیرته چې ګورئ ډرایور بدلیږي په چا باندې په ټیچر باندې ماچ کیس باندې هم پوه شوي ماچ ورډ باندې هم پوهیږئ هغه له مخې بدلوئ او یا ساده یې بدلوئ کینسل د دې نه خارج سلیکټ آل په دې معنا د ریپلیس شارټکټ چې ده کنټرول جمع ایچ کیبورډ کې سلیکټ آل څومره لیکنه څومره جدولونه تصویرونه کوم شای چې ستاسو په فایل کې موجود وي ټول یو ځای سلیکټ کوي سلیکټ آل شارټکټ چې د کیبورډ کې کنټرول جمع ای ګورئ دلته لاندې کنټرول جمع ای ټول سلیکټ شول تاسو کولی شئ دغه انتخاب شوي معلومات ډیلیټ کړئ کاپي یې کړئ کټ یې کړئ کیبورډ کې اوس چې وو ډیلیټ بټن وو زموږ فایل صفحه کیږي بیرته په دې باندې پښیمانه شو کنټرول زیډ کیبورډ کې وایو بیرته را پیدا کیږي او دغه هم کنټرول زیډ او کنټرول وای ریډو او اندو ان شاء الله په دې هم پوه شئ ښه بیرته راځو موږ او تاسې یو بل کار تر سره کوو چې هغه څنګه مثلا موږ غواړو له دې ځای څخه دغه لیکنه کاپي کو فقط دغه هیډینګ یې موږ تاسې عنوانونه کاپي کوو اول به لیکنه سلیکټ کړئ سلیکټ د هغې نه وروسته د دې نه کټ کوئ او کاپي کوئ کاپي کوئ کنټرول سی چې دی شارټکټ دی کیبورډ کې کاپي کوم ځای غواړو دلته یې هم غواړو لاندې مو پکار څه کوو پیسټ یا په کیبورډ کې کنټرول جمع وي
هغه نمونه د هغه ځای نه کپي شول په همغه شکل کې مو دلته هم پیسټ کړل. کیبورډ کې ډېر زیات ځلې بیا پیسټ کولی شئ. کنټرول وي کنټرول وي کنټرول وي کنټرول وي. تاسو کولی شئ په دې شکل د کټ کپي ځنې استفاده وکړئ. مثلا دغه لیکنه موږ له دې ځای کټ کوو. سلیکټ کټ. کیبورډ کې شارټکټ څه ده؟ کنټرول جمع ایکس. له هغه ځای نه ورک شول، هغه ځای نه پرې شول. دلته غواړو د هغې نه استفاده وکړو. کنټرول وي یا دلته پیسټ. یا کیبورډ کې کنټرول جمع وي. کټ کپي معلومات په مشخص ځای کې د کنټرول وي یا پیسټ په کمانډ په ذریعه سره کېښودلی شو یا نصب کولی شو. د هغې نه وروسته پیسټ سپیشل دی. پیسټ یې که خو په خاص ډول. مثلا دلته ګورو، دلته ګورئ چې یو څه موږ او تاسو لیکلی دي. وی سټډي انګلیش ان علي سټډي آلسو کمپیوټر. ښه، دلته راځو دغه لیکنې ته یو فارمیټ ورکوو. فارمیټ مثلا رنګ مو بدل کړ، سور رنګ، سایز مو هم لږ غاټ کړ. د دې ځای نه دغه انتخاب شوې لیکنه کپي کوو. کپي کوم ځای؟ لاندې غواړو دلته پیسټ. عادي حالت کې پیسټ کوو یو ځل، لکه څرنګه کوم چې پخوا لیکنه ده مخکینۍ همدغلته هم همغه لیکنه ده، خو په خاص ډول یې دلته پیسټ کوو. تصویر په شکل کې پیسټ سپیشل باندې کلیک کوو. پیسټ یې که ورډ پاډ ډاکومنټ په شکل کې دلته پیسټ کړه. د ورډ پاډ ډاکومنټ په شکل کې یا د لیکنې په ځای موږ د آیکن وښیه. اوکې، ګورئ چې د لیکنې په ځای چې ده آیکن ده. او که چیرته وغواړو همدغه لیکنه پیسټ کړو، یو ځل مو کپي اخیستې ده، پروا نه لري. بیا پیسټ سپیشل آیکن په شکل نه غواړو، د ورډ پاډ ډاکومنټ په شکل کې غواړو. همغه لیکنې موږ د ورډ پاډ ډاکومنټ په شکل کې څنګه کړله؟ ښکاره کړله. خو دلته کولی شئ سایز غاټ او یا هم کم کړئ. پیسټ سپیشل کوم شکل کې؟ پیکچر میټافایل شکل کې، تصویر په شکل کې چې څوک تغییر پکې رانولي. که چیرته تغییر پکې راوالی نو سایز یې د دې ځای نه کوچنی یا غاټ کولی شئ او په لیکنه کې تغییرات نه شئ راوستلی. مثلا تاسو غواړئ چې ستاسو په لیکنه کې څوک تغییر رانولي، یو ځل لیکنه وکړئ، بیا یو ځای نه کپي کوئ، بل ځای کې پیسټ سپیشل کوئ او د تصویر په شکل کې دلته ورته انتخاب کوئ. نو بیا به څوک پکې تغییرات نشي راوستلی. ریچ ټیکسټ RTF یعنی په ریچ ټیکسټ فارمیټ کې موږ ته پیسټ کا کړلی شو، تغییر هم پکې راولو، همغه فارمیټ به هم دلته هم تغییر پکې راوستلی شو. ګورئ دلته تغییر پکې راولو، یا لیکنه بدلو یا رنګ بدلو یا بل. انشاءالله به دې هم پوه شولی. بیرته راځو پیسټ سپیشل. پیسټ کا خو ان فارمیټ ټیکسټ بدون د کوم فارمیټ نه ساده شکل کې موږ ته پیسټ کا. بیرته ځو، دلته رنګ بدلو، سایز یې بدلو. ګورئ دغسې شین رنګ سیو 3 په نوم سره دغه لیکنه له دې ځایه کپي کوو. دلته راځو، ورته وایو چې پیسټ سپیشل انفارمیټډ ټیکسټ. ګورئ چې فارمیټ یې ترې لرې کړی دی، په ساده شکل کې دغه لیکنه موږ ته دلته پیسټ کړله. انفارمیټډ ټیکسټ. یو شی پاتې شو. کوم یو؟ پیسټ سپیشل پیسټ لینک. که چیرته موږ او تاسو غواړو د ابجیکټ له لارې یو فایل راوړو دلته، کریټ فرام فایل، براوز، کوم ځای نه فایل راوړئ، تاسو به خپل فایل مشخص کړی وي. مثلا دلته یو فایل ده ټیبل په نوم، د اکسل فایل ده. اوپن، رابطه ده موجوده وي او که نه رابطه ده موجوده وي. ګورو چې دلته موږ ته هغه معلومات راوړي او که نه. یوه خبره شته چې موږ او تاسو دلته معلومات راوړل، خو که همدغه فایل باندې ډبل کلیک وکړو هلته تغییر پکې راولو، تغییرات پکې تطبیقیږي. لکه تاسو ګورئ دلته ګورئ نیم جاب سالري اسد ډرایور، احمد ډاکټر، اسلم ډرایور، دومره معاش. غواړو د اسلم وظیفه دلته چینج کو بدلی کړو، چاته یې بدلو؟ ټیچر ته. هلته به هم بدلیږي. خارجي و ټیچر ته ګورئ بدله شوه، دلته ګورئ. نو موږ کولی شو چې په دې شکل
رابطه د دوه پروګرامونو ترمنځ جوړه کړو خو دلته یوه خبره په سپیشل پیست لینک هغه وخت فعالیږي چې موږ په بل پروګرام کې کومه لیکنه وکړو مثلا ورډ کې راځم وین ورډ خلاصوو وین ورډ کې یوه لیکنه کوو مثلا دلته ما یوه لیکنه وکړه کوم رنګ کې په دغسې رنګ کې ومې لیکل چې ظاهر جان واړه د لیکنه د دې ځای نه کپي کړو ظاهر جان is a teacher in Khost city واړه د لیکنه د دې ځای نه کپي کړو کاپي select اول لیکنه سلیکټ کوو د هغې نه وروسته رایټ کلیک په هغې نه وروسته کاپي کوم ځای ته ووټ پاړ ته راغلو پیست سپیشل څه ورته وایو پیست لینک دا معنا چې د هغه ځای نه د ورډ لیکنه دلته پیست کا خو رابطه ده هم موجوده وي که چېرته ورډ پروګرام کې هغه لیکنه څوک بدلوي دلته به هم بدلیږي اوکې باندې کلیک کوو ګورئ دلته راغله لیکنه خو دلته زه غواړم رنګ یې بدل کړم دغه رنګ ته تغییر ورکوو کوم رنګ ته دغسې رنګ ورکوو دلته ګورئ چې هم بدل شوی دی دا د چی کار دی د پیست لینک انشاءالله په دې هم پوه شولی د نن ورځې درس په همدې ځای بس کوو هیله ده چې تاسو به له دې درس څخه استفاده وکړئ که بیا هم کومه غلطي کومه نیمګړتیا زما څخه په دې درس کې شوي وي زه له تاسو ورونو خویندو څخه بخښنه غواړم او بیا هم د ستاسو د سالمو نیوکو انتقادونو په تمه یم ستاسو د ښه راتلونکي په هیله